نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما بعد، الإسلام څخه مخکې د ښځې مقام. دین اسلام هغه دین دی د ښځې هغه حقوق چې ښځې ته نه ورکړی کېدل، اسلام هغه حقوق ورکړي. کله چې په تاریخ نظر واچولی شي نو دا خبره واضح کېږي چې د اسلام څخه مخکې د ښځو حقوق پامالېدل چې ښځې ته خپل جایز حقوق هم نه ورکړی کېدل. کفارو کې د ښځې په رابطه یوه عقیده دا وه چې په ښځه کې نیم روح د پوره انسان روح پکې نه وي. په دې وجه په معاشره کې د فساد ذریعه جوړېږي. دویمه عقیده دا وه چې په ښځه کې د شیطاني روح په دې وجه په معاشره کې د فساد ذریعه جوړېږي. درېیمه عقیده دا وه که د یوې ځوانې ښځې خاوند مړ کېدو نو هغه ښځې ته به بدبختۍ نظر کېده. کله چې د مړ خاوند جسد په اور کې سوځولو خلکو نو ښځې به یې په ژوندون هغې اور کې ځان به یې سوځولو. څلورمه عقیده دا وه د اسلام څخه مخکې په خپل کور کې د لور پیدایش نه تحمل کوله نو معصومه لور به یې په ژوندون قبر کې ښخوله. نو د اسلام مقدس دین څخه مخکې داسې حالت په ښځو باندې نو کله چې الله رسول صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی نو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا واضح کړل چې خلکو که هغه ستا لور وي نو ستا عزت دی، که هغه ستا خور وي نو ستا ناموس دی، او که هغه ستا ښځه وي ستا د ژوند ملګرې ده، او که هغه ستا مور ده نو د هغه په قدمونو کې جنت دی. اسلام ښځې ته هغه عزت ورکړی چې د دنیا تر اوسه ښځې ته دا عزت نه دی ورکړی چې دې ته د عزت او احترام په نظر وکتلی شي. د اسلام مهرباني دا ده چې په ښځه باندې نفقه پیدا کول فرض کړې نه ده. که لور وي نفقه یې په پلار باندې فرض ده چې هغه لور دپاره نفقه پیدا کړي، او که خور وي په ورور باندې د هغه نفقه فرض ده. ښځه وي په خاوند باندې یې نفقه فرض ده چې خاوند یې نفقه پیدا کړي او خپل ښځې ته یې ورکړي. که مور وي نو نفقه یې په اولاد باندې فرض ده. نو اسلام د نفقې پیدا کولو بوج په ښځو باندې نه دی ایښی. د نبي صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یوه ښځه حاضره شوه، آواز یې وکړ: ای د الله نبي صلی الله علیه وسلم، د سړو نیک اعمال زموږ د اعمالو څخه زیات شول ځکه هغوی تا سره په جهاد کې شریک وي، ټوله شپه د مسلمانانو سرحداتو حفاظت کوي، او موږ په کور کې د دوی ماشومانو ساتل او ډوډۍ ورته تیارول او د ماشومانو تربیت خیال ساتلو والا یو. د هغوی د ځان او د مال حفاظت کوو. موږ جهاد کې شرکت نشو کولی او سړي په جومات کې منځونه کوي او موږ په کور کې منځونه کوو. موږ د جومات ثواب څخه محروم یو. الله نبي صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ: کومه ښځه چې په خپل کور کې د خپل ماشوم په خاطر ټوله شپه ویښه تېره کړې وي نو الله تعالی ورته د مجاهد برابر اجر ورکوي. کومې ښځې چې په کور کې لمونځ کوي هغه ته د سړي په جومات کې د لمونځ کولو برابر اجر ورکوي. نو اسلام ښځو سره څومره نرمي کړې ده. په کوم کور کې چې نجلۍ پیدا شي په هغې کور باندې رحمت ورېږي. کله چې یوه نجلۍ په ځوانۍ کې وفات شي چې هغه واده شوي نه وي الله تعالی به یې د قیامت په ورځ د شهیدانو په صف کې ودروي. د واده شوې نجلۍ لمونځ 21 درجې ثواب لري په دې وجه چې په دې باندې دوه خدمتونه ضروري شول، یو د خاوند خدمت او بل د الله تعالی عبادت. د خاوند خدمت سره د الله تعالی عبادت هم کوي نو الله تعالی د دې په اجر او ثواب کې اضافه والی راولي. الله تعالی
د ښځو سره څومره نرمي او مهرباني کوي. په کورني ژوند کې الله تعالی په قرآن کریم کې سړو ته د ښځو په باره کې سفارش کړی وعاشروهن بالمعروف، تاسو دې ښځو سره په ښه طریقه ژوند تیر کړئ. حدیث شریف کې راغلی دی کله چې د یوې ښځې حمل شي الله تعالی د دې ښځې ټول ګناهونه بخي، او کله چې د حمل په وخت کې په خپل کور کې خدمت کوي او د خدمت په وخت کې ستړیتیا په وخت کې چې کوم آواز د خولې څخه وځي نو الله تعالی ورته سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر ویلو ثواب لیکي. بیا د ماشوم پیدایښت په وخت کې چې کوم تکلیف راځي په هغې باندې الله تعالی اجر ورکوي. حدیث شریف کې راغلی دی په هر درد باندې الله تعالی د یو عربي نسل غلام آزادولو ثواب ورکوي، او ثواب یې دا دی چې چا یو غلام آزاد کړو نو الله تعالی به د انسان چا چې غلام آزاد کړو نو الله تعالی به دا انسان د دوزخ څخه امن کې ساتي. که ماشوم په پیدایښت په وخت کې ښځه مړه شو، هغه شهیده شو او قیامت په ورځ به د شهیدانو په قطار کې ولاړ. که چېرته ماشوم صحیح پیدا شو نو الله تعالی یو ملایکې ته حکم ورکوي چې لاړ شي او دې مور ته ووایي چې ته اوس فارغه شوې او ستا ګناهونه وبخښل شول، څنګه چې ته د مور څخه پاکه او معصومه پیدا شوې وي. کومه ښځه چې د خپل خاوند په کور کې یو شی بې ترتیبه پروت وي هغه ترتیب سره کیني نو الله تعالی ورته یوه نیکي ورکوي او یوه ګناه یې بخي او په جنت کې ورته یو مقام جګوي. په یو حدیث کې راغلی دی چې د یوې جلۍ واده وشي او بیا د مور او پلار پوښتنې ته خپل پلار کور ته راځي، په هر قدم باندې ورته الله تعالی 100 نیکۍ او 100 ګناهونه بخي او په جنت کې ورته 100 جګې درجې ورکوي. او مور او پلار ته په محبت سره کتلو باندې د یو حج یا عمرې ثواب ورکوي. نو فکر کول پکار دی چې اسلام ښځو سره څومره نرمي او څومره غټ مقام یې ورکړی، څومره غټ مقام یې ورته ورکړی چې هیڅ یو دین اوسه پورې بغیر د اسلامه دا مقام نه دی ورکړی. واخر دعوانا الحمدلله.